حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د کوم شخص لور پیدا شوا یا کوم کور کې لور پیدا شوا او هغه ته دوی نقصان نه رسولي لور ته او توهین ونه کړو ناقدری ونه کړه او نه په محبت کې وسره د لکانو مقابله کې فرق وکړو اندانه چې لکانو ته ترجیح ورکړي او جنکو سره مینه محبت نه کوي یو شان رویه وسره وکړه په مینه محبت کې هم او په نور حقوق کې هم دارنګي چلی او الک منځ کې فرق نه ساتو او ادب خو اخلاق تو خودل نو الله جل شانه با د سره د دې په بدله کې چې د جلی سره خو حسن سلوک کړی دی دیو جناب الله جنت ته داخل کی دې حدیث روایت مسند احمد کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث تم دا معلومه شوه چې د بچو د حقوقو خیال بساتي به خصوصا کې جلی چا کره پیدا شي ان بیا په هغه خپکیږي نه او دا هغه ته جری ته نقصان رسي نه او توهین به نه کوي ناقدری به نه کوي د بالکانو مقابله کې به وسره فرق پکې نه کوي مینه محبت به کوي وسره توهین به نه کوي تسلیل به نه کوي بلکې خو قدر به ساتي خو تربیت به ورکوي نو دیو جن چې تا د جلی چې تا الله جلی درکړي او لور یا مسی وغیرہ او ته خو تربیت کو خو اخلاق دې تو خودل او هغه په ځان بوج ونه ګڼله او دا غي سپکه دی ونه کړه نه قدرې دی ونه کړه تا ته الله جل شانو دې دی وجنه چې رئیس دې خو سلوک کو خپل لور یا مسی سره خو بهر هر کور کې دی الله جلی پیدا کړ خو اخلاقونه دې کار او تواخستلو خو سلوک دې وسره وکړه الله بتا جنت ته داخل کی محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیک دوی او شیر کوي والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي